دا جرګه د ډي جي ایس پی آر د پاکستان د فوج د ترجمان هغه بیان چې په هغه کې د ویلي دي چې آیا دا وسایل چې کوم دي د پښتون په سیمه دا د پښتنو وراثت کې ورته ملاو شوي دي که دوی ته په جهیز کې ملاو شوي دي. دا جرګه ډیره درنه جرګه ده، دا د جهیز په ټکي باندې بیس نه کوي ځکه موږ پښتانه ډیر دروند خلک دی، داسې سپک یا داسې کچا یا داسې الفاظو نه بیخي ډډه کوي، د پریوتیو الفاظو مذمت هم کوو او موږ په هغې ټکي جواب نه وایو، خو البته د وراثت په هکله باندې چې کومه خبره کړې ده دا جرګه مکمل تایید کوي چې بالکل دا زموږ وراثت دی، دا خدای پاک موږ ته راکړي دي، دا زموږ د پلارونو نیکونو چې کوم وطن موږ ته پاتې دی په هغه موجود دي. د دې د ملکیت او د اختیار د دنیا د یو قوت او د یو وجود هم په دې باندې د ملکیت او د اختیار دعوا دا جرګه رد کوي، مکمل د داسې الفاظو او جملو او دعوو هم غندنه کوي او د پښتون قام په خپله یعنی خاوره چې څومره وسایل دي په هغه باندې اختیار دعوا ښه پخه او ښه کلکه کوي چې دا بالکل زموږ ملکیت دی، دا بالکل زموږ وراثت دی، په دې باندې نه د بل چا اختیار او نه د بل چا لوټ مار په هیڅ صورت هم او په یوه شکل کې هم نه منو. دا د